د هند پخواني لوبډل مشر رهاني له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. د هند کرکټ ملي لوبډلې پخواني کپتان او مخکښ توپوهونکي رهاني له نړیوال کرکټ او کورنۍ کرکټ سره د تل لپاره د تقاعد اعلان وکړ. رهاني خپل پریکړه د ټولنیزو رسنیو لارې اعلان کړه او ویل چې هر څه پیل او پای لري او اوس د لپاره د مخه کولو مناسب وخت دی. نوموړي د هند لپاره 15 ټیسټ نوي ورځنۍ او شل ورځې نړیوالې لوبې ترسره کړي. هغه په ټیسټ کرکټ کې 15000 منډې جوړې کړې دي او د هند له بریالیو منځني ترتیب توپوهونکو څخه شمیرل کیږي. رهاني په 2020 او 2021 کلونو کې د استرالیا پر وړاندې د تاریخي ټیسټ لوبلړۍ پر مهال د هند لوبډلې مشري وکړه او خپل لوبډلې په زړه پورې بریا ته ورسوله چې د هغه د لوبي ژوند تر ټولو ستره لاسته راوړنه بلل کیږي. هغه په سوداګریزه شل ورځې لیګ کې هم 212 لوبې ترسره کړي او ټولې پکې 15318 منډې جوړې کړې دي. رهاني ویلي که څه هم د لوبغاړي په توګه سفر پای ته رسیدلی دی خو د کرکټ له نړۍ سره به یې اړیکه دوام ولري او هڅه به وکړي چې راتلونکی نسل وروزي او خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. د رهاني د نړیوال کرکټ سفر په اړه ستاسو نظر څه دی؟ په کمنټ کې راسره شریک